ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ولسوالیو د سقوط لاملونه پټې معاملې او کدرابعي کمزورتیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم د ولسوالۍ په ځانګړي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو هغه د طالبانو لاسل ورغلي. پوهان دغو ولسوالیو د سقوط لاملونه پټې معاملې پر وخت د مرستو نه رسېدل د بهرنیو ځواکونو وتل او د رابري کمزورتیا ګڼي. ملګرو ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې هر ورځ بندیان شکنجه کیږي. ملګرو ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړ بېلتون پالي پرې کنټرول لري هر ورځ بندیان شکنجه کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. سرګي لاروف وایي د افغانستان جریانات زموږ متحدینو ته د اندېښنې وړ دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف وایي د افغانستان جریانات د روسیې د متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي صلاحیت له کبله د اندېښنې وړ دي. او سعودي عربستان د جولای 6 د سې شنبې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړه.